وړه خبره مې زړه مات شي. السلام علیکم. خپل نوم وعلیکم نه السلام. ته به یو منټ صبر وکړې. زمیر صاحب جی جی زمیر جی صاحب څنګه خبر برابر ټیک ټاک سور کې کنه ژوند په مازو کې د سعودي عرب نه ژوند په مزو کې ماشاءالله. ته به یو منټ صبر وکړې. ته به خبرې نه کوې چې د بل سره ګپولو بیا به تا سره بیا ګپولم. مننه جی بس ښه بهي وایه. کسان وروسته ډېر دي، بس زه هم کټ کوم زما خو دغه دی ځکه چې زما په شان به نور هم بیا خفه شي، ما سره احساس شته. خو یو شعر به راته ډالۍ کوي، خپل نوم مې عنایت دی، زما په نوم باندې ورکه زه سکرین ریکارډینګ کوم. وکړه وته زړه به نه بدېږي، زړه به دې بدو وته ووایه، زړه به نه بدې رښتیا وایي. ښه زما په نوم باندې به یو شعر ډالۍ کوي، ما ته عنایت مې نوم دی. څه عنایت اصل کې مری مې بیخي داسې ده چې زرې زرې د خو دوه شعرونه دې درته ډالۍ وي، چې عنایت ترې دوه شعرونه ډالۍ وي چې محبت ډېر شي بیخي د اندازې نه وځي، چغه مې هم د چا د نوم سره د خولې نه وځي. او که زړه یې روغ شو، زړه مې روغ شو، د واخیار مو شو، که پښتنه وي دا دې اوس ته دروازې نه وځي. ډېره مهرباني، ډېره مهرباني. یو جهان مننه، ډېره مننه، ډېره مننه د زړه د کومې. السلام علیکم. سلام علیکم. زه کټ کېدو د چل مال نه راځي، کوم ځای نه کټ کوه. اوس په مونږ د کوم ځای نه کټ کوو، مونږ ته هم چل نه دی معلوم. وشو زه وشو اېنې کا السلام علیکم بھائی، څنګه یې؟ وعلیکم السلام. خیر دی. څنګه سه واخی برابر ټیک ټاک سور کې کنه چیرته دوی ته راغلی که څنګه؟ یاره ایاز واره دا مرګره دی، دا چې د سره اول خبرې وکړو. اورې ایاز بس خیر دی. ایاز روام غسته په کال خو بس سلام بم مستوا چې څنګه یې؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اوس په تو یو ټوکې دی بل سره خبرې کوو. ایاز لکه څه ګورو چې د بل وای سره خبرې وکړو، دا د سعودي نه دی یار. ٹھیک ہے یار مطلب سب راغلی چې راغلی 15 کاله په عمر کې راغلی سعودي عرب ته کمل کرونا هم دلته تیر کړه. ها کنه هغه شی راته ډالۍ کړه سعودي مسافري به شرط دی سه ډېر رامنه دا سلام علیکم. خپکهږي بنا خو وعلیکم السلام. خپکهږي مرور مې خو زما مری ډېر زیاته خراب ده. کپدا مسافر دی پلار یې راکوي خو نوکري یې پکې شرط ایښی دی، که نوکري نه وي مزدوري یې پکې شرط ایښی دی. او دا د خان لور د دا جنۍ زمانه پاتې واله پوره 50 تولې کالي یې پکې شرط ایښی دی. اوس خو به زما مجبوري شوه خامخا به یې کوم یار د سعودي مسافري یې پکې شرط ایښی دی. دقه شعر باندې سعودي عرب ته راغلی که نو خی برابر یې ول ژوند کوئ، د ژوند نه خوندونه اخلئ او بس مسافري ده. د یو بل خیال ساتئ، مینه محبت کوئ او خوشحاله او آباد اوسئ راته ټول پښتانه. دعاګانې کوئ، دعاګانې درته کوو ډېر زموږ کال نه. او چې دا کم کس چې د کال نه کوزېږی نو د هغه کس په سر باندې 3,000 د غړي دا څه ورته وایي لایق دي. دا ذمواري خپله پوره کوه او ورزه شابه. دیغه زما د پانور دي تقریبا 1 لاکھ مکمل ورته ویډیو لایکی ښه بیغمه شزا ایاز خان ګیره ولا کې بلای کی سر ظالما ګیلې نه ما خو نړۍ لړ باد دي بازار تاسو نمبر ماته کاغذ زبای تو ورزه ته دغه شابل مګر مو سر راوالو ښا ایاز سب جی جی خیرونه دي الحمدلله ته خیر زا فضل دون اورا قمبر الګ د سوال قمبر یې کا بھائی زا غلا فضل داود ایازا تعالی غلاول ما غټه ګیله ده چې تاول زمیر خان سي براولم ملتاب مراولم کنه نو ګوره دا دې اوس کیمرا کې حاضر دی او زه پکې نه یم نو قصو دوه چې راغلي کړي مې ولیدو تاسو چې باغ ورځ ګروپ کې دا غړېدو تا چې ولدا راځي ول زه به اوس تا خامخا ملاو
نو ته خو خپل سړی سبا به در چکر شو درځو به ان شاء الله کنه ټول د سلامونه وای او زه بس بیا به رابطه کوو زه راځه په واتس اپ د باندې زمیر خان صاحب ما ته یو شعر ووایه هغه د مور والا شعر څه دی درته مو وای ورور مې خو دونه غټ نظم لږ ورته ووایه خیر دی نو لږ راته وایه خیر دی، لږ سیارې راته ووایه زمیر خان وای صاحب. او د ډایرکټ او د مسافر دی دوه شعره درته وایم چې د دعاګانو یو یادونه به مې خیال نه راوستل چې کله مړه وه د مور د خپو تلي مې ښکلول چې کله مړه وه ضمیره چې مور مړه شوه کیفیت مې داسې جوړ شو داغونه به مې لاس له ورکول چې کله مړه وه خو ټولو ملګرو ته خواست کوم چې د شعر غوښتنه به رانه ځکه نه کوئ چې مرۍ مې ډېره زیاته خرابه ده ټیک ده زه پیسې نه خوشاله ولاړ وه. کړم د الله په امان وروره اورېږه ښه بل ملګری پکې دلته و